د نیکمرغه کوچني اختر د رارسېدو له امله ټولو هېوادوالو د اسلامي نړۍ مسلمانانو ته د زړه له تله مبارکي وایم. لوی متعال رب مو روژې، صدقې، طاعت او عبادات په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې له څو لسیزو ناخوالو او ناامنیو وروسته اخترونه او د خوشحالۍ ورځې په پوره امن او د سولې او یووالي په فضا کې نمانځو. ګرانو هېوادوالو، دا تریخ واقعیت تاسو ته روښانه دی چې مخکې به ټول هېوادوال د باامنه او سوله ییز اخترونو دعا او ارمان کولو، خو د الله تعالی په لوی فضل او کرم نن ستاسو هغه مقدس ارمان پوره سوی دی او د اسلامي امارت د حاکمیت څخه را په دې خوا د نور اخترونو په څېر د اختر هم د پوره ارامۍ او خوشحالۍ په فضا کې نمانځي. ګرانو افغانانو، زموږ او ستاسو خوشحالي، غمونه او پرمختګونه ټول سره شریک دي. د تاریخ په اوږدو کې ټولو ته ثابته سوې ده چې هیڅوک مو نه غم په اوږو اخلي او نه مو څوک په خوشحالۍ او پرمختګونو خوشحالیږي. بناً ټولو افغانانو ته لازمه ده چې خپلمنځي اتحاد او یووالی وساتي او د هېواد د پرمختګ او آبادۍ لپاره لاسونه سره ورکړي. دا فکر له مغزو څخه وباسو چې پردي به راځي، زموږ هېواد به آبادوي او موږ ته به خوشحالي راوړي. دا ټولې ناکامۍ او ترخې تجربې دي او له ناکامو تجربو سمه ګټه اخیستل زموږ او ستاسو دیني او ملي مکلفیت دی. خوشحالي او سکون یوازې په خپله خاوره کې ممکن دی. په نورو ځایونو کې د مالکیت احساس نشئ کولی. چېرته چې د مالکیت احساس نه وي، هلته که ټول ځایونه په سرو زرو هم وپوښل شي، بیا هم سکون او آرامي نشي موندلی. نو خپل وطن او خپله خاوره وګڼئ او دې خاورې ته په پوره صداقت کار او خدمت باید وکړو. له دې فرصت څخه په ګټې اخیستنې د نړۍ په هېوادونو یو ځل بیا غږ کوم چې د افغانستان اسلامي امارت سره رغنده او مناسب سیاسي او اقتصادي تعاملاتو ته لار هواره کړي. اسلامي امارت په تېرو څو کالونو کې ټولې نړۍ ته ثابته کړې چې افغانستان پوره امن دی او د اقتصاد محوره پالیسي او متقابل درناوي په چوکاټ کې هر ډول مناسبو تعاملاتو او مناسباتو ته چمتو دی. یو ځل بیا ټولو هېوادوالو ته د کوچني نیکمرغه اختر مبارکي وایم او له ټولو څخه هیله کوم چې د دغو مبارکو ورځو په خاطر د فلسطین مسلمانانو او مظلومو بیچارو داسې دعا وکړي چې الله پاک نصرت او مدد او کومک ورسره وکړي. الله دې دوی د دغه مشکلاتو د دغه دربدرۍ څخه بالا خلاص